د طالبانو لورانې چیرته زده کړې کوي، انګلیسي چیرته زده کړې ده او د دې ترڅنګ نور مهمې خبرې په همدې ویډیو کې کتلی شئ. د سرپرست وزیر لور د قطر په یو پوهنتون کې طب لولي. ویل کېږي دا طالب مشر د طالبانو د کویټې د رهبرۍ شورا غړی هم و. د افغان تحلیلګرانو شبکې غړي وایي چې د دغه راپور لپاره د طالبانو د 9 مشرانو په ګډون له 10 کسانو سره خبرې کړي دي. په قطر کې د طالبانو د مذاکراتو ټیم یو غړي دغه شبکې ته ویلي دي چې په 2020 کال کې یو لور د قطر له دولتي ښوونځي څخه فارغه شوه او بل لور یې اوس ښوونځي ته ځي. نوموړي ویلي دي چې په لومړیو 3 کلونو کې اولادونه ښوونځي ته نه تلل، خو بیا یې د هغوی په غوښتنې 3 زامن او 2 لورګانې په ښوونځیو کې شامل کړل. د راپور په اساس د طالبانو د ځینو مشرانو نورې لورګانې په پاکستان کې ښوونځي لولي چې په انګلیسي ژبه تدریس کوي. په قطر کې یو طالب مشر د افغان تحلیلګرانو شبکې ته ویلي دي چې طالبان او کورنۍ یې د عصري علومو سره لیوالتیا لري او د نجونو د زده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ځینو غړو چې اوس کابل کې دي دغه شبکې ته ویلي دي چې کورنۍ کلا هم په قطر کې دي چې د اولادونو درسونه یې خراب نشي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي دي چې ځینو طالب مشرانو له نورو څخه په پټه خپلې لورګانې په افغانستان کې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې داخلي کړي دي او ځینې نور یې بیا په پاکستان کې خصوصي ښوونځي او مدرسې لري او نجونې پکې درس وایي. دا راپور داسې مهال خپریږي چې واک ته د طالبانو له رسېدو شاوخوا 6 میاشتې وروسته هم په افغانستان کې د نجونو متوسطه او عالي لیسې بندې دي. طالبانو په ښکاره پوهنتونونو ته د نجونو د ورتګ مخالفت نه دی کړی، خو د هغوی د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ویلي و چې باید د نجونو او هلکانو ټولګي سره جلا وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد څه موده مخکې وویل چې د نوي شمسي کال په پیل کې به په ټول افغانستان کې ښوونځي د نجونو په مخ پرانیستل شي. ستاسو له ملتیا هم ډیره زیاته مننه. که تر اوسه مو سول افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب یې کړئ. پخوانۍ ویډیوګانې مو هم یو ځل تر اخره وګورئ. تر بیا ښه وخت. الله مو